हमदर्द साहब څو شعرونه دي اجي صاحب په لوړو کا با ادبا بے ادبا سمون نکا با ادبا بے ادبا سمون نکا ډېر یې فرق وي د خبرو په سور تال کې د بې ذوقو په محفل کې مسا تنګه د بې ذوقو په محفل کې مسا تنګه لکه سمک چې بې اوبو وي په بد حال کې او چرې ناسته پاسته وکړه د سپین ګیرو چې د ژوند په فن دې پوه کړي په مثال کې چرې ناسته پاسته وکړه د سپین ګیرو چې د ژوند په فن دې پوه کړي په مثال کې او گفتگو هم لوی کمال غواړي تاثیره گفتگو هم لوی کمال غواړي تاثیره هر سړی هم کمال نه لري اقوال کې او ځکه زه تاثیر مرید یم د بازوکو کری صاحب ځکه زه تاثیر مرید یم د بازوکو د کمال خبرې کاندي په کمال کې مصروف صاحب غزل دا چې ځان ته څه وایي خو خبرې سپکې سپکې کوي ځان ته څه وایي خو خبرې سپکې سپکې کوي دا نوې نسل مې درنې کیسې الګې کوي ځان ته څه وایي خو خبرې سپکې سپکې کوي دا نوې نسل مې درنې کیسې الګې کوي او غزل صاحب دا نوې نسل مې گفتار په فن لا پوه نه دی دا نوې نسل مې گفتار په فن لا پوه نه دی ځکه یې زړونه د یو بل نه بلها کرکې کوي او اطهر صاحب چې سپکې خبرې خو د زړه په کتاب نه ځایږي مظلوم صاحب سپکې خبرې خو د زړه په کتاب نه ځایږي ځایږي هغه چې خبرې څوک شوشتکې کوي او ځایږي سپکې خبرې خو د زړه په کتاب نه ځایږي ځایږي هغه چې خبرې څوک شوشتکې کوي او د زنه زنه لهجې عمر صاحب د زنه زنه لهجې سم د خلکو زړونه سیري د زنه زنه لهجې سم د خلکو زړونه سیري په پستا ژبه چې خبرې کلکې کلکې کوي او مقتادو چې تاثیر نه اوره ګل خبرې تل د حسن په باب تاثیر نه اوره ګل خبرې تل د حسن په باب تاثیر د حسن په باب تل کیسې نه زکې کوي